موبین صاحب موضوع څه شي ده؟ موضوع وچه کلکه د کشمیر ده چې کشمیر د لوګر حق ده که د وردګو حق ده چې چاته باید ورکول سي. کشمیر و کشمیر د لوګر د خلکو د وردګ د خلکو لانجه ده په وردګ وایي چې کشمیر د موږ ده، لوګریان وایي د موږ ده. دا د چا حق ده؟ نو بس دا د سیوه غاستې لوګریانو ده. د لوګریانو دلته موضوع په دې اسکرین باندې تیریږي، سهار نه پرې غږیږو پکتیاوال صاحب اجیره غلام او مزدور اردو. شاهین صاحب کشمیر د موږ څه بیا په لانجه ونه کې ګور نه فتوا یې ورکړه کشمیر د لوګر مهرباني وکړه. ها موضوع په اردو ده او اجیره غلام او مزدور اردو. څه شي غلام ده؟ ولې غلام ده؟ غلامانو خو ښکر نه نو غلام ته څه ته وایي؟ ته ما ته غلام وایې ولې غلام ده؟ غلام چې ته وایې ته غلام داسې ته وایي چې هغه بل په ملک ناست پوه سي خبرې کوي هغه ته وایي. د بل په ملک کې چې ناست هغه ته غلام وایي؟ بالکل ته وایي. یاره که مردې په خپل وطن کې د پنره دفاع کوي وطن نه. ښه ته د کوم ملک یې؟ ته کوم ملک کې اوسېږې؟ زه په افغانستان کې اوسېږم. کامره د خلاصه که 10 افغانۍ راته وښیه. ته کمره څه کوې کمره؟ ته خبرې کوه. خبرې کوم 10 افغانۍ ماته وښیه. ګورې که چا مداخله وکړه بیا خفه کوم. 10 افغانۍ ماته راوښیه. ته مبین صاحب کمره پرېږده که ته خبرې کوه موضوع راسه. څوک د بل چا په ملک کې هغه غلام یې. زه تا ته یم ته په پنجاب کې، ته اوس په ډیلي کې ناست یې د هندوانو عبادت کوې. زه دا وایم که نیک دی په افغانستان کې نو له یو ماشوم سره هم لسګونه افغانۍ وي. کمره خلاصه که 10 روپۍ راته وښیه چې ته اوس غلام یې. زه په ډیلي ملي کې قسم ده کې یم زه دغه جې کې یم پوه شې وطن کې یم. کوم جې کې؟ وطن کوم جې کې؟ کوم وطن کې؟ کمره خلاصه که مخ دې مه راښیه. جب ته دې داسې 10 افغانۍ راوباسه کمرې ته مخامخ که بس بالکل ته افغان یې. بس خلاص مهرباني. ته مخ څکه ته موضوع راسه که نه ګوره دا ته څه کومه مخ دې خدای پاک مخ دې داسې کچې زه درته وایم 10 افغانۍ وښیه کمره دې خلاصه که که نرې مخ خو نه څه ښودلی. کمره خلاصه که چې ته په کوم هېواد کې؟ اوله زه ته راوباسم. راوباس راوباس مهرباني. افغانۍ نه څه کلدار دي راسره کلدارې. خدای دې انصاف روزي کا. ولې غره ته ولې زه دې پیژنم که نه؟ زه دې پیژنم چې اوس به م چېرته پنجاب کې پروت یې د بادرنګو ریړه به درسره یا به چولې خرڅوې. راجي کېږي دلته خبرو ته دې وګوره. افغانۍ جب کې نسته کلدارې دي. شرمېږم نه. ما خو درته کلدارې نه دي ولې ته پاکستانی یاست ما ته کلدارې ښیې؟ افغانۍ راوکړه. خو افغان یې زوی مړیه. ته افغانۍ پرېږده که نه افغانۍ څه افغانۍ کلدارې څه افغانۍ یو حساب ده یو مسلمان هغه غلام یو مزدوري. نو ته که په افغانستان کې نو کلدارې شته ګرځې ولې په جب کې افغانۍ نه ساتې؟ نه نو ته په خپل اوس قطر کې ناست یې. قطر کې نه یم زوی مړیه. زه دا اوس هم هغه د کابل په سیاسان کې یم. دا اوس دستي دغلته ناست یم. راځه لمبر درکړم دا اوس راسه سیاسان نه نه کابل کابل کې څه هغه بیا پرس کوي دي که نه 2 منټه کې دې نیسي که نه پلار یې نسي پرس کولی له ډاره ولاکه پلې قسم په خدای کار نسیولې ونه. دا روزانه ګورې نه چې ډز او غب ده کوم یې ونیولی ده نسي راوتلی. هغوی د سیمټي دیوالو شاته پټ دي. پل محمد خان نه لږ دوخواته سیاسان ورته وایي دغلته یم که راځې راسه مهرباني وکړه. که نه پنجاب کې پروت یې چټي چټي مه غږېږه دالخوره. جب کې د کلدارې د افغانۍ ګرځولی نه سي خبرو ته دې ګوره. زه درته وایم اردو غلامه ده مزدوره ده ته یې نه منې. افغانۍ خو موږ منې نو بیخي نه منې. نه کلداره چلوو. کلداره چلوو نو شرمېږې نه بیا څنګه وایي چې زه غلام نه یم؟ خو غلام یې که نه. نو څرنګه غلام؟ نو غلام د مسلمان هېواد پیسې چول خپل ملک کې ناست کوم غلامي ده؟ زه درته وایم د کابل د ګوډاګۍ ادارې عسکر غلامان دي، مزدوران دي، اجیران دي، پردیپال دي، امریکا روزلي دي. زه دا درته وایم کلدارې په جب کې کېږده. ښه هو نو بس الله دې هدایت ورته وکړي چې غلامان یې. چا ته دې الله هدایت وکړي؟ اردو ته. نو ته خو مخکې چې اردو کاته اردو پورته اوس جب کې د کلدارې راووتلې. دا څه کوې ده؟ د کلدارې ته پرېږده که نه کلدارې غواړي افغانستان کې چلېږي.
واخلم کېدای شي شناختي کارت هم درسره راوځي. کښېنه ګلخانه. ته پرېږده که نه شناختي کارت پرېږده ته پوه شوې. څنګه پرېږده دا پرېږده منظور پښتون دې څه شو محسن داوړ هم ترې نه لاړه منظور منظور هوا ګډېدلی چې ورته هغه خو هم لاړه عصري خولۍ دې چې شړونګا بابا په سر کړی هغه څه شو منظور پښتون موږ نه منو هغه پرېږده. ته څوک منې شړونګا شډا سری منې بالکل هغه خو موږ بابا ده پوه شې د ولسمشر ده هېواد رولا غني دې څه کېږي رولا غني مې څه نه کېږي هغه ولې دې نه کېږي چې اشرف غني دې بابا ده خو هغه دې اناس وه بس هغه پرېږده موږ بابا ده بابا مشر دی ته بېغیرته سړی خپل انا خلکو ته پرېږدې مریم غني چې ده هغه دې بیا خاله کېږي بس خاله مې کېږي اوس بس نور څه نو خاله دې له توریانو سره څه بلا غوړې او بېغیرته ولې راولې نه دلته په افغانستان کې د ته څه خبر ته ورغلی خواته کور ته ورغلی دا د شاهین صاحب د سره وزګاز کوي مریم غني په افغانستان کې ده دا هغه ده خاله یې ده اوس شرمېږي پازه دې پرېسه خاوس دا ته وایي سوله موله کوئ کې اوس ورته شروع وکړو بنا ورته وکړو سوله موله چی شي ته وایي مونږ سوله موله اسلامي نظام اره ته واکسا لیونایه اسلامي نظام غواړو تاسو به تسلیمیږئ شا به اړوئ نه اره ته واکسا نه تیاری به تا ته دا اوس دا 400-500 ټانګونه یې درکړي د سره لږ ګزاره کوئ ډېر ډرېس میز مه ورکوئ که روزانه یې صافي کوئ اتلان را روان دي که داسې چابیانې هر څه سره به ورته وسپارئ بیا وزل کېږي تاسې نعتو کې چیغه وږیاله بیا یې ویستو چیغه مه وږئ که نه بیا نعتونه سندرې هېڅکله مونږ نه دي بیا یې ویستولي دی ګوره مونږ دا وایو خپلواکي مو ترېنه واخیسته په نره خپلواکي مو ترېنه واخیسته په نره د تورو خاورو لاندې قلندره سر راپورته که ملا محمد عمره سر راپورته که په مونږ د ازادۍ ختلی لمر دی خپل مو کلی خپل جومات خپل مو منبر دی او تکبیر د تور پټکي لا برادر دی مونږ دا وایو مونږ دا وایو خپلواکي مو په نره ترېنه واخیسته امید دې در باندې تاو په هغه چې کېدو چې هلته مانې ده بیا څه کوې لیونی مه کېږه جب کې کلدارې ګرځئ خبرو ته دې ګوره هیڅ نه یې دې خوار لکه پنجاپیه نو کلدارې اوس څوک ویچرم څه سره وکړمه د مسلمانانو هېواد ویلې چې څوک په افغانستان کې نو ځکه په افغانستان کې لاس افغانۍ ښودلی ماشاءالله په جب کې ډالرې ګرځی موږ خو کلدارې ګرځی نسته هماغه زړې افغانۍ دي وروره ګرځو همې سیاسان پلي محمود خان نه لږ دې خوا ته دغلته مې جای ده راسئ هغه کراکري دکان کې ناست یم زه انشاءالله درځم یوه چکر ته ولګم بیا لایف درته راځم پې غږ جګي او که نه وایې بیا لایف مه راځه زه مې شماره در کوم همالته راسه خو ټوپک ګوره امشانزه ټوپک او دوربین او دا به ځان سره راوړې دغسې تش تاسو لاس درځم خواته به دې ولاړ یم خواته مې ولاړ یو سوال دې وکړه دغه سوله خو سوله ده د موله چیشته وایي سوله موله دی وایي د موله د رونا غني د مور نوم ده هغه سره کار مه لره که نه سیف دی